زما او ستا ترمنځ دي غرونه، سپینې سپوږمۍ ته سلام کړه سلام وکړمه. پوهېږې په افغانستان کې سپوږمۍ یا په شعرونو او لنډیو کې یادېږي او یا خو د روژې په وروستیو ورځو کې څارل کېږي چې معلومه کړي چې اختر به کله وي. مګر ساینسپوهانو لسګونه کاله پر سپوږمۍ تحقیقات کړي دي، ستورمزلي ورغلي دي او یو تازه او نوی ماموریت آرټمس 2 په همدې تمه ایجاد شوی چې ستورمزلي په سپوږمۍ کې د ژوندانه امکانات وڅېړي. همدې موضوع ته تم کېږو، خو مخکې له دې یوې بلې کوچنۍ مسلې ته مو پام راوړم. لا هم په افغانستان او نړۍ کې میلیونونه کسان په دې باور لري چې ځمکه یا خو هواره ده، یعنی داسې لکه دا سطح او اسمان پورته ده، ځمکه لاندې ده. دوی دا باور لري چې انسانان هیڅ کله سپوږمۍ او فضا ته نه دي تللي. همدا اوس که مو په خوا کې یو ملګری وي، تاسې ترې وپوښتئ چې آیا اسمان پورته او ځمکه ښکته ده او که ځمکه په فضا کې یو کره ده، لکه یو بالون چې په هوا کې یو ټول اړخونه ورته یو ډول فضا وي. خو ساینس څه وایي؟ ځمکه یوه کروي سیاره ده چې د جاذبې قوې او د لمر شاوخوا د حرکت له امله په خپل مدار کې ثابته ده. انسانان نه یوازې دا چې فضا ته تللي دي، بلکې د 1909 او 1922 کلونو ترمنځ څو ځله انسانانو سپوږمۍ ته سفر کړی دی او وروستی ځل د اپولو 11 ماموریت چې انسانان سپوږمۍ ته لاړل. خو بیا څه وشول؟ اولې دا سفرونه ودرېدل. د سړې جګړې له پای ته رسېدو وروسته فضایي سیالي له شدته ولوېده. دا سیالي له منځه لاړه او تمرکز د ځمکې مدار ته واوښته. خو اوس یو نوی فصل پیل شوی دی، آرټمس 2 نومیږي. دا د ناسا لخوا یو نوی انساني فضایي ماموریت دی چې غواړي انسانان یو ځل بیا د سپوږمۍ پر لور لاړ شي، خو دا ځل د اوږد مهاله حضور لپاره. که څه هم د آرټمس 2 ماموریت 10 ورځې دی، په دې ماموریت کې 4 ستورمزلو په فضایي کپسول کې د اپریل په لومړۍ نیټه سفر پیل کړی او ډیر ژر ده چې د سپوږمۍ مدار ته داخل شي. دوی به د سپوږمۍ شاوخوا تاو شي، لنډمهالې څېړنې او ارزونې به وکړي او بیا به بیرته ځمکې ته راستانه شي. دا سفر چې 10 ورځې ما مخکې هم یادونه وکړه دوام کوي، خو دا یوازې یو سفر نه دی، دا د انسان او نوې ټکنالوژۍ په تاریخ کې یو مهم آزمایښت دی. له تاسو سره به خامخا دا پوښتنه وي چې دا سفر ولې دومره مهم دی چې په ټوله نړۍ کې پرې بحث روان دی. دا سفر به وښیي چې انسانان د ټکنالوژۍ په وسیله لا هم کولی شي په خوندي ډول ژورې فضا ته سفر وکړي. هلته به د ژوندانه د امکان لپاره اکسیجن، اوبه، تودوخه او داسې نور په واقعي شرایطو کې وازمویل شي. دا به له 1922 کال وروسته لومړی ځل وي چې انسانان د سپوږمۍ پر شاوخوا ګرځي، یعنی د سپوږمۍ په مدار ګرځي، سپوږمۍ سطحې ته نه ورښکته کېږي. تر ټولو مهمه مسله بیا دا ده چې دا ماموریت د راتلونکي ماموریت لپاره یو تمرین دی، یعنی آرټمس 3 چې هدف یې د سپوږمۍ پر سطحې د انسان ښکته کول دي. آرټمس 2 یوازې سپوږمۍ ته یو سفر نه دی، دا د انسان د راتلونکي لپاره یو نوی ګام دی. او که چیرې دا معلومه شي چې د سپوږمۍ پر سطحې د ژوندانه د ابتدایي امکاناتو د پیدا کېدا احتمال شته، دا به د انساني تاریخ یو نوی فصل وي. که دا ماموریت بریالی شي نو دا به یوازې سپوږمۍ ته د تګ خبره نه وي، بلکې دا به د مریخ او له هغه ورهاخوا سفرونو ته هم یوه ځانګړې لاره هواره کړي. خو که په ساده ټکو ووایو، دا د انسان د نوي فضایي دورې یو نوی پیل دی.